د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي په افغانستان کې لومړی تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د نجونو او ښځو د دې حق د خوندي لپاره یو موټی ووسي. افغانستان او اماراتو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه نن ماښام پیلیږي او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان لوبډلې ټول مینوال کولی شي چې افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ لوبه کې په وړیا ډول ګډون وکړي. بلغاریا کې یو موټر کې 18 کډوالو مړي موندل شوي. پولیس وایي چې د دوی په باور افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په وروستیو کې پر رسنیو محدودیتونه ډیر کړي او ځینې خبریالان یې نیولي، وهلي او ځورولي او ان وژلي هم دي. او پاکستاني تحریک طالبان نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی.